په دې کیسه کې موږ یو سړی ګورو چې په دې فلم کې هیرو وي. هغه خپلې فیملۍ سره ناست وي او روټۍ خوري. بیا هغې پسې ټلیفون راشي او ورته وایي چې یو ځای کې مړی شوی دی او راشه. دغه هیرو په دې فلم کې یو پولیس افیسر وي. هغه چې کله هلته راشي نو هغه قاتل هلته ډېر په ارام ناست وي. خو هغه قاتل دې ته ډېر زیات بیمار ښکاري، ولې چې هغې په لاسونو باندې ډېرې زیاتې دانې وي. هغه چې کله دننه لاړ شي نو هغه مړی پروت وي. هغې ډېر زیات بېدردۍ سره مړ کړی وي او په بورۍ کې اچولی وي. بل پولیسوالا ورته وایي چې مړی دلته نه دی شوی، دغه چېرته بل ځای کې مړه کړي دي او دلته یې راوستي دي او تړلي دي. بیا دا ټول پولیسوالا هغه ځای ته لاړ شي کوم ځای کې چې دا مړي شوي وو. داسې ډېر زیات خوفناک و او داسې معلومېدو چې دې ځای کې پیلی څه جادو منتر شوي دي. هغلته کې څه مرغۍ هم مړې شوي وي او هلته کې یو بوټی و چې هغه سوځېدلی و او هغه عجیبه غونکې ښکاره کېدو. هغې نه پس ته هغه پولیسوالا د خپلې ملګري ته وایي چې راشه او هغه هلته نه لاړ شي. بل سین کې موږ ځنګل ګورو چې په هغې کې یو سړی شکار ته راغلی وي، خو د هغې خپه وښویېږي او د غره نه لاندې لړی شي، ګټې سره سر ولګي او بېهوشه شي. کله چې هغه راپاڅېږي او هغه ویني چې هلته کې یو سړی له هغې شکار خوړو، هغه ځنګلي انسان دې پسې راشي، خو چې دا یې وګوري دا ته ډېر زیات ویرېږي. د هغې انسان سترګې تکې سرې وي او داسې ښکاري چې هغه څه بل مخلوق دی او یا څه بلا ده یا شیشکه ده. بل خواته هغه پولیسوالا خپل ملګري سره ناست وي. هغه ملګری ورته وایي چې په کلي کې څومره دا مړي کېږي، دا هغه جاپانی سړی کوي چې کوم اوس موږ په دې فلم کې وکتو. خو جونګ جو په دې خبره بالکل هم یقین نه کوي. هغه ورته وایي چې پوسټ مارټم کې چې څومره مړي شوي دي هغې رپورټ کې داسې څه خبره خو نه ده راغلې، او ورته دا هم وایي چې هغه ځنګلي انسان زموږ په شانتې دی او هغه څه بلا خو نه ده. ورځې پس بیا جینګ جو ته رپورټ راځي چې بیا مړی شوی دی، خو دې پیره ټوله فیملي چا مړه کړې ده او هغې نه پس ته یې سوځولې ده. جینګ جو هلته یو جنۍ ورته میلاو شي چې هغې سپین لباس اچولی وي او هغه جنۍ ورته وایي چې دې فیملي سره زه یو هفته پیله میلاو شوې ومه. دغه جنۍ ورته وایي چې دې فیملي ما ته هغه ځنګلي انسان باره کې ویلي چې دا بوت دی، دا به موږ مړه کړي. نو زما په خیال دغه سړي دوی مړه کړي دي. هغه جنۍ جینګ جو دننه کور ته بوځي او تپوس ترې وکړي چې هغه ځنګلي انسان تا چېرته کتلی دی، خو دا سړی ورته وایي چې 2-3 پیره مې کتلی دی. هغه جنۍ ورته وایي چې ته اوس ډېر محتاط اوسه، ولې چې د هغې ټارګېټ دې نه پس ته او ستا فیملي به وي. جینګ جو چې کله دا واوري نو ډېر ویرېږي. بیا هغې پسې ټلیفون راشي او هغه بار لاړ شي. کله چې هغه واپس راشي نو هغه جنۍ هلته نه غیبه شوې وي او تللې وي. بیا چې هغه کور ته راشي نو هلته نه څه اوازونه را روان وي. دا چې کله هلته لاړ شي نو هغه ځنګلي انسان هلته کې بیا یو جانور خوري او دا وګوري دې پسې راشي. کله چې هغه په دې باندې اټیک کوي نو دا ډېرې چغې ووایي او موږ دلته ګورو چې دې خوب کتو او دا حقیقت نه وو. بل خواته موږ ګورو چې دې لور ډېره زیاته بیماره وي او تبې نیولې وي. دا چې کله دا وګوري دا ډېر زیات خفه شي. بیا دا پولیس سټیشن ته راشي او دوی هغه سړی راوستی وي کوم چې په فلم کې موږ کتلی و او په ځنګل کې هغه ځنګلي انسان یې لیدلی و. هغه سړی هلته کې راولي کوم ځای کې چې دوی هغه کتلی و. کله چې دوی هلته راشي نو هغه آسماني بجلي په هغه سړي باندې لړه شي کوم چې دا دوی راوستی و او دوی بیا هسپتال ته راولي. بیا یو دم له هغه سړي حالات ډېر زیات سیریس وي. هغه ټول کوږ ووږ هم شي او له هغې په جسم باندې اکه دانې روغېږي کمې چې موږ پیله کتلې وې. جینګ جو چې کله کور ته راشي نو هغې لور حالات مکه شانتي وي کوم چې هغې په هسپتال کې هغه سړی وکتو، خو د هغې لور حالات هغه رنګې نه کېږي کوم چې هغه سړی په هسپتال کې پروت و. خو اوس له هغې لور میان ډېر زیات خوري چې پیله به هغې کله هم نه خوړو. د یو جیب مور ورته وایي چې دغه جنۍ باندې څه پیریان یا بلاګانې ناست دي. جینګ جو مور دې ته وایي چې دا ته چاته بوځه او په دې باندې چې دم درود وکړي چې دې نه دا پیریان اخوا شي. خو هغه په دې خبرو باندې بالکل هم یقین نه ساتي او مور ته به څښا وکړي او هلته نه لاړ شي. کله چې دا پولیس سټیشن ته راشي نو دوی یو کس راوستی وي کوم چې جاپانۍ ژبه ویلی شي او پولیسوالا ملګری دې ته وایي چې دا به مخکې زموږ په کار راشي. کله چې موږ هغه سړي پسې ځو نو دې ته خو جاپانۍ ژبه ورځي، دا به هغې سره په خپله ژبه کې خبرې وکړي. بیا چې کله دوی هغه جاپاني سړي کلي ته راشي او له هغې کور ته ورننوځي، هلته کې ډېر زیات تصویران وي چې کوم خلک مړه شوي وي په دې کلي کې او دا ډېر زیات ویرېږي.
او دغه شان د جینګجو بلې کمرې ته لاړ شي. هغه هلته کې ویني چې ډېر زیات سامانونه هلته پراته وي کوم چې په تور جادو مانې شوي وي او ډېر زیات کوپړېګانې هم پرتې وي. بیا هغه جاپانی سړی هم هلته کې راشي خو دوی دواړه ډېر زیات یېرېدلي وي او څه چې دوی وکتو هغې نه پسه دوی دواړه هلته نه وتښتېږي. خو په لاره کې د دې ملګری دې ته وایي چې اوس به دا جاپانی سړی ستا او ستا فیملي مړه کوي. دا دې تپوس وکړي چې دوی به ولې زما فیملي مړه کوي نو هغه ورته له هغې د لور هغه بوټ ورته وروښیي. بیا چې کله دا کور ته راشي نو دا لور نه هغه جاپاني سړي باره کې تپوس کوي خو د دې لور چې کله د هغې نوم واوري نو ډېره زیاته غوسه شي او چغې ووایي. بیا چې کله دا د لور جسم چیک کړي نو د هغې په جسم هم هغه دانې راخیږي کوم چې موږ په فلم کې هغه سړي باندې کتلې وې. بیا دوی له هغه جاپاني سړي کور ته راشي او هغه تصویران ګوري کوم چې دوی هغه خلک مړه کړي وو خو اوس هغه تصویران هلته نه بلکل هم غیب وي او هېڅ هم نه وي. دا ډېر زیات غوسه شي او د هغې کور کې ماتول چالو کړي. هلته کې موجود له هغې سپی په هغې باندې اټیک وکړي خو دا هغه سپی رونیسي او هلته کې مړ کړي. هغې نه پس هغه جاپانی سړی هم هلته کې راشي خو دا ورته ووایي که ته په 3 ورځو کې دې کلي نه لاندې نو داسې به دې مړ کړم څنګه مې چېرته سپی مړ کړو. بیا دوی هلته کې څه ملګري راوغواړي او هغه جاپاني کور ته لاړ شي او هغه مړ کوي خو هغه جاپاني هلته کې نه وي تښتېدلی وي. هغلته کې یو بلا وي چې هغه په دوی باندې اټیک وکړي خو دوی هلته کې یو سړی منې کړي او ورته وایي چې سیمه کو خو هغه بلا په یو سړي باندې اټیک وکړي او هغه وخوري او هغې نه پس هغه هلته کې مړ شي. بیا هغه جاپانی سړی هم هلته کې راشي او دوی ورپسې شي خو هغه ترې منډې کړي او چېرته کې دې پټ شي او دغه شان دوی پیدا نه کړي دوی ترې واپس راشي. بیا هغه جنۍ د جاپاني سړي پسې شوي وي کوم چې موږ په فلم کې پیله کتلې وه او هغه جنۍ دې پسې شي او د جاپاني سړی مړ کړي او دغه شان دي هغه جنۍ د دې دا مړی په دې په ګاډي باندې ولړه کړي چې کله دا وګوري ډېر زیات خوشحاله شي او له هغې دا مړی راوالي او غړ نه یې لاندې لړه کړي. دا چې کله خپلې لور ته راشي هغه بلکل ښه شوي وي او ټیک ټاک وي نو دا ډېر زیات خوشحاله شي چې د هر څه د جاپاني سړي سره ختم شو خو داسې هېڅ هم نه وي ولې چې هغه سړی چې کومه بلا خوړلی و هغه هم اوس حالات خرابېږي او یو بل سړی هم دی چې هغې حالات هم خرابېږي. بل خواته د دې پولیسوالا ملګری چې کوم و هغې یو فیملي مړه کړې ده او له هغې نه هم بلا جوړه شوې ده او هغې په جسم باندې مکه دانې راختلي دي. بل خواته کې موږ یو سړی ګورو چې هغه جینګجو پسې ګرځي او دا ورته ویل غواړي چې ډېر زیاته خطره را روانه ده او بیا د هغې سړي د پوځې نه اینه چالو شي او بیا د هغې د خولې نه هم ډېره زیاته اینه را روانوي. دا هر څه چې دا وګوري نو دا د دې کلي نه بهر تښتي خو په لاره کې څه بلاګانې دا راونیسي او دا ټارچر کوي او یو ځل بیا دا واپس دغه کلي ته راشي. دا بیا جینګجو ته ټلیفون وکړي او ورته ووایي چې دا ډېره غټه غلطي وکړه چې هغه جاپانی سړی دې مړ کړو او تا دغه شانتې یو غلط سړی مړ کړو. او ورته دا هم وایي چې هغه جنۍ چې کومه ده دا ټولې جادوګرانې په هغې کې دي. دغه جاپاني سړي خو هغه جنۍ سره مقابله کوله او موږ یې ترې بچ کولو. په منډه خپل کور ته راشي او هغې لور هلته کې نه وي. بیا چې کله د کور نه بهر وځي نو دا هغه سپینو کپړو والا جنۍ وګوري. هغه سړی دې تپوس وکړي چې زما لور څه شوه نو هغه ورته وایي چې ستا لور په کور کې ده خو زه په هغې باندې څه جادو منتر کوم او هغه جاپاني سړي نه تا لپاره بچ کوم. او ته دا هم وایي چې هغه جاپاني سړی اوس هم ژوندی دی او هغه ډېر زیات خطرناکه دی هغه به تاسو ټول مړ کړي. یوجین د دې خبرې اګنور کړي او کور ته روان شي خو هغه ورته وایي چې کور نه ننوتو نه پهله یو چرګه به اواز کوي او کله چې ته له هغې اواز واورې نو کور ته ننوځه. او ته دا هم وایي چې چرګه کله 3 پیر اواز وکړي بیا لاړ شه خو هغه د چرګې یو ځل اواز واوري په دویم ځل باندې چې هغه کله کور ته ځي نو هغه نشي تللی ولې چې هغې په خپل جادو کې راکابو کړي. جینګجو ډېر زیات حیران شي او دا ووایي چې دا جنۍ په یو سیکنډ کې دومره نږدې ماته څنګه راغله. بل خواته موږ هغه هلک ګورو هغه دا سوچ کوي چې دا جاپانی سړی خو ډېر زیات خطرناک دی او یو ځل بیا هغه هغې پسې لاړ شي او له هغې مړ کولو کوشش کوي. دا یو غره ته لاړ شي او هغه په سورنګ کې هغه جاپانی ویني چې هغه څه جادو مندر کوي. کله چې دا په هغې باندې اټیک وکړي نو هغه جاپانی سړی دا وګوري. بل خواته موږ د هغې لور ګورو چې هغه شانتې مایان ډېر زیات خوري او هغه مسلسل لګوي او دا مایان خوري او یو دم خپل مور ته په عجیبه نظر کې وګوري او هلته کې چاړې ته هم ګوري. یو ځل بیا جینجو هغه سړي سره خبرې کوي او هغه سړی ورته وایي چې ته له هغه جنۍ خبره بلکل هم مه منه خو هغه جنۍ جینجو ته وایي چې کور ته لاړ شه
بل خواته موږ هغه جاپاني سړی او هغه لږ ګورو. هغه لږ دې نه تپوس کوي چې ته ماته صحیح هلو وایه کنې زه به تا مړ کړمه. هغه جاپاني سړی دې ته وایي چې زه خو بلا نه یم او زه یو عام انسان یم. دا جاپاني سړی دې ته وایي چې زما خپې لاسونه بالکل د انسانانو په شانتې دي او که ستا یقین نه راځي نو ته دا محسوس کا او ما ټچ کا. دا جاپاني سړی کیمره راوالي او هغې نه یو تصویر وکاږي. بل خواته موږ جینجو ګورو کوم چې هغه جنۍ سره ولاړي او هغه منډه کي او خپل کور ته ننوځي. کله چې دا کور ته لاړ شي نو دا ډېره غټه غلطي وکړي، ولې چې د هغې لور ټوله فیملي مړه کړې وي او مور هم یې ځان ته مړه کړې وي. هغه یو ځل بیا هم لور ته ډېر په مینه باندې اواز کوي. بل خواته موږ هغه جاپاني سړی ګورو کوم چې په خپل اصل روپ کې راغلی وي او جسم یې د دانونو ډک شوی وي. له هغې په سر باندې خرې هم راوتې وي او له هغې سترګې هم سرې شوي وي. دلته کې موږ ته پته ولګي چې هغه جنۍ په حقه وه او دا جاپاني سړی بلا وه او دا جاپاني سړی بلا وي. بل خواته بل سړی موږ ګورو چې هغه جینجو کور ته راغلی وي او هغه سپینو کپړو والا جنۍ هم هلته کېناسته وي. بل سین کې موږ د هغې لور هم ګورو او د هغې لور هم هغه سټایل کې ناسته وه کوم سټایل کې چې به نور مړي کولو والا خلکه ناست وو. هغه سړی په کور کې ننوځي او له هغه ټولو خلکو تصویرونه والي کوم چې مړه شوي وي او واپس خپل ګاډي ته راشي. بیا دغه شانتي د هغې د لاس نه یو بکس لړی شي کوم کې چې د ټولو مړو تصویران پراته وي. دلته کې موږ ته معلومیږي چې دغه سړی هم د جاپاني سړي سره میلاو وي او د دې ملګری وي او دا سړی هم د جاپاني سړي سره جادو منتر کوي او خلکو ته تکلیف رسوي. او کله چې دا سړی د کلي نه بهر تښتېدو نو هغه جاپاني سړي په جادو منتر باندې دا ایثار کړی و او واپس یې راوستی و او دا جاپاني سړی مړ نه شي او دلته کې دغه فلم ختم شي.